بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د وم ټولګي د بیولوژي مضمون د ویني موضوع تدریس کومه. موضوع مو ده نسجونه یا نسج. نو راځو دې ته چې نسج څه شی ده. مخکې مونږ ویلو چې ژوندي موجودات د حجراتو د شمیر په اساس باندې په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یوه برخه هغه ژوندي موجودات دي چې جوړښت یې له یوې حجرې څخه شوی وي، یوه برخه هغه ژوندي موجودات دي چې جوړښت یې له ډېرو حجراتو څخه شوی وي. معمولا د یو حجروي په پرتله باندې څو حجروي ژوندي موجودات پیچلي او عالي سیستمونه لري، او دا عالي سیستمونه څه ډول منځته راځي. که داسې ووایو چې یوه حجره وي د نورو حجراتو سره یو ځای شي، نو په نتیجه کې نسج جوړوي، ټیشو. نسجونه سره یو ځای کېږي، نو په نتیجه کې جوړوي څه شی؟ غړی، ارګان جوړوي. او ارګان یا غړي، ډېر غړي سره یو ځای کېږي، یو سیستم منځته راوړي. سیستمونه سره یو ځای کېږي، نو بیا یو ارګانیزم یا یو ژوندی موجود منځته راوړي. موږ د حجرې په جوړښت او سټراکچر باندې بحث وکړ. ټول په هر لحاظ باندې مو حجره وپېژندله. نن پیژنو نسجونه. د نسجونه چې دی د داسې تعریفه و نسجه. نسجه چې په بیولوژیکي ژبه کې ورته ټیشو وایي، داسې تعریفه د ورته حجراتو مجموعه چې یوه خاصه یا ځانګړې دنده اجرا کړي، څه بلل کېږي؟ نسج بلل کېږي. د ورته حجراتو مجموعه چې یوه خاصه یو ځانګړې دنده سرته ورسوي، دا به نسج بلل کېږي. یعنی د نسج کې حجرات د شکل له مخې او د جسامت له مخې یو له بله سره شباهت یا ورتهوالی لري. نسجونه په څو برخو باندې ویشل شوي دي. نسجونه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یوه برخه حیواني نسجونه دي، یوه برخه حیواني انساج دي. حیواني انساج چې ورته د انیمل ټیشوز ویل کېږي. انیمل ټیشو. یوه برخه نباتي نسجونه دي، نباتي انساج دي چې ورته پلانټ ټیشوز ویل کېږي. پلانټ ټیشو. ښه، اوس راځو د نباتي او حیواني انساج ته. هم نباتي انساج باندې هم حیواني انساج باندې زموږ او ستاسو پوهېدنه صورت نیسي انشاءالله. نباتي انساج کوم انساج دی؟ لومړی به نباتي انساج باندې بحث وکړو. نباتي انساج نباتي انساج یعنی پلانت ټیشو. نباتي انساج عبارت له هغو انساج څخه دي چې د نباتاتو په جوړښت کې اساسي
او مهم رول لري یا د نباتاتو جوړښت او اساس بنیادی منځته راوړی دا نباتي انساج دی. اوس د نباتي انساج دا بیا په دریو برخو باندې ویشل شوی دی. نباتي انساج بیا په دریو برخو باندې ویشل شوی دی. اول چې دی مونږ وایو بشروي نسجونه یا اپیډرمیس. یا بشروي نسج. دویم د نباتاتو دویم ډول د څه په نامه سره یادېږي؟ د انتقالي انساج په نامه سره یادېږي. هغه انساج چې د یوې برخې څخه بلې برخې ته د مواد څه شی انتقالوي؟ د یوې برخې څخه بلې برخې ته د موادو انتقال تر نظارت لاندې نیسي. واسکولر ټیشو بلل کېږي. واسکولر ټیشو انتقالي انساج. انتقالي انساج. ښه، اوس یو بل ډول هم د نباتاتو دی چې هغه نباتاتو له ډول څخه دی، هغې ته ویل کېږي اساسي انساج یا ګراوند ټیشو. ګراوند ټیشو اساسي نسجونه. اساسي نسج دا درې ډولونه د نباتي نسجونو دي. مونږ داسې ویلی چې نباتي نسجونه هغه نسجونه دي چې د نباتاتو په جوړښت او اساس کې رول لرلی. نباتي نسجونه په دریو برخو باندې ویشل شوي دي: بشروي نسجونه یعنې اپیډرمیس، انتقالي نسجونه یا واسکولر ټیشو، اساسي نسجونه یا ګراوند ټیشو. دا درې ډولونه دي. لومړی راځو اپیډرمیس ته. اپیډرمیس د نباتاتو د هغه نسجونو څخه عبارت دي چې د نباتاتو مختلف اعضا او غړي د بهر له طرفه پوښلي دي. په خاص ډول دا که مونږ د لاس مونږ پاڼه فرض کړو، د نبات پاڼه د بهر له طرفه که لاندې ده که د باندې، دا د اپیډرمیس یو ګروپ حجراتو په وسیله باندې پوښل شوې ده چې اپیډرمیس حجرات نومیږي یا نسج نومیږي، او بالاخره دغه پاڼه د بهر له طرفه پوښلې ده. همدا ډول د نبات ساقه د بهر له طرفه د اپیډرمیس نسج په واسطه باندې پوښل شوی ده. مسؤلیت دنده مکلفیت دی دا ده چې نبات د خارجي صدمو او ضربو څخه په امن او حفاظت کې وساتي تر څو داخلي محتویات داخلي غړي هغه تخریب نشي. دویم راځو ګراوند ټیشو ته راځو، وروسته به انتقالي انساجو ته راشو. ګراوند ټیشو یا اساسي نسجونه. اساسي نسجونه دا بیا په دریو کټګورۍ باندې دریو برخو باندې ویشل شوي دي. اساسي نسجونه هغه په دریو برخو باندې ویشل شوي دي. ګراوند ټیشو یا اساسي نسجونه د نبات په دریو برخو باندې ویشل شوي دي. یوې برخې ته د دغې نباتاتو د دغو اساسي نسجونو هغې ته څه ویل کېږي؟ هغې ته پارنشیما ویل کېږي. پارنشیما نسجونه. پارنشیما. دویمه ډله هغې ته ویل کېږي سکالرشیما. څه ورته ویل کېږي؟ سکالرشیما. سکالرشیما وبخی سکالرشیما. دریمه برخه ته یعنی پارنشیما، سکالرشیما او کولنشیما ویل کېږي.
Parenchyma. Collenchyma. Parenchyma, sclerenchyma, collenchyma. Sclerenchyma. همدا ډول collenchyma. collenchyma. یعنی دغه دریو برخو باندې د نباتي انساجو له ډلې څخه اساسي انساج ویشل شوي دي. پارنشیما د اساسي انساجو هغه ډول دی چې د نباتاتو د غړو په داخل کې موقعیت لري. یعنی داخل د غړو کې یا داخل د نبات کې موقعیت لري دا نسجونه. د دې نسجونو جوړښت چې له حجراتو نه شوی، د دې حجراتو حجروي دیوال هغه ډبل دی. وبخئ، د دې حجراتو حجروي دیوال هغه نازک دی، نازک او ساده دیوال لري، او د ټولو نباتاتو کې دا ډول نسجونه پیدا کیږي. د نبات په ټولو برخو کې دا ډول نسجونه چې پارنشیما نسجونه دي هغه پیدا کیږي. بل راځو سکارنشیما نسجونه. سکارنشیما نسجونه وبخئ، دا یوه خبره پاتې شوه چې پارنشیما نسجونه د نباتاتو د ډېرو فعالو او ځوانو اساسي او اصلي نسجونو له جملې څخه دي، یعنې ډېر مهم دي او په ټولو نباتاتو کې شته او د ټولو نباتاتو په ټولو برخو کې هم وجود لري. دویم راځو څه شته سکارنشیما نسجونه ته. سکارنشیما نسجونه دا ډېر سخت او کلک نسجونه دي. د وخت په تېرېدو سره د دې نسجونو حجروي دیوال هغه نور هم پیډیږي، غټیږي، ډبلیږي او بالاخره حجره له منځه ځي، حجرات یې له منځه ځي. د دې ډول نسجونو مثالونه که موږ ووایو، دا د لوبیا بهرنی پوټکی دا د سکارنشیما نسجونو څخه جوړ شوی. همدا ډول دغه غوزان، جلغوزیو هغه دانې، هغې بهرنی پوټکی کلک پوټکی دا په خپله د سکارنشیما د نسجونو له جملې څخه دی. همدا قسم سره که ناک مو لیدلی، د ناک په منځ کې کوچنۍ کوچنۍ ذرې دي، د هره ذره چې کلک کلکې دانې دي دا هم د دغې سکارنشیما نسجونو څخه جوړه شوې ده. راځو کولنشیما نسجونه ته. کولنشیما نسجونه هغه نسجونه دي چې کټ مټې حجرات د پارنشیما د نسجونو پر شکل سره دي، خو یو فرق دا دی چې د پارنشیما نسجونو پر خلاف د دې حجروي دیوال ډبل دی، پیډ دی، او همدا ډول سره د کولنشیما نسجونه چې دي هغه هم د نوي او ځوانو برخو چې د نبات نوي په فعالیت باندې راغلي وي، دا منه چې د نبات د هغو برخو چې نوي وده کوونکي برخې دي، ځوانې برخې دي، د هغوی د ځواکمنتیا سبب کیږي، هغوی ځواکمنوي، هغوی حمایه کوي. نو دا هلته موجود دي. نو دا و د اساسي نسجونو درې ډولونه. او وروستی ډول د نباتي انساجو هغې ته واسکولر ټیشو ویل کیږي یا څه شی انتقالي انساج. انتقالي انساج یا واسکولر ټیشو واسکولر ټیشو انتقالي انساج دا هغه انساج چې د نبات له یوې برخې څخه بلې برخې ته د موادو د انتقالولو مسؤلیت لري. دوه ډوله دي، دا هم بیا په دوه ډوله سره دي. یو ته زایلم ویل کیږي، زایلم، او دویم ډول ته پلویم ویل کیږي، پلویم. زایلم داسې یو انتقالي نسج دی چې ډېر حجرات، ډېر ورته حجرات سره یو ځای شوي دي او زایلم یې جوړ کړی دی. او د دې زایلم دنده مسؤلیت په نبات کې دا ده
چې د نبات له ریښې څخه اوبه او منرالونه رااخلي او دا د انتقال مسؤلیت د زیلم دی چې د نبات هغې برخې ته یې ورسوي چیرته چې د ضیایي ترکیب عمل صورت نیسي یا په خاص ډول وویل شي دغه اوبه او منرالونه کله چې له ریښې څخه د زیلم انتقالي نسج په وسیله باندې اخیستل کېږي د نبات پاڼې ته وړل کېږي او پاڼې ته د انتقال مسؤلیت د همدغې زیلم دی او کله چې په پاڼه کې ضیایي ترکیب عمل صورت نیسي او په نتیجه کې پخه شوې شیره یا غذایي مواد جوړیږي بیا د دغې پلویم انتقالي نسج په وسیله باندې دغه پخه شوې شیره یا دغه غذایي مواد د پاڼې څخه د نبات ټولو حجراتو او انساجو ته د پولیم په واسطه باندې انتقالیږي د دې لپاره چې ټول حجرات د غذایي موادو له پلوه خړوب شي یا د غذایي موادو له برکته چې دي دوی خپله انرژي تولید کړي خپلو حیاتي فعالیتونو ته ادامه ورکړي بل ورځو حیواني نسجونو ته دا خو نباتي نسجونه وو اوس راځو حیواني نسجونو ته animal tissue حیواني انساج هغه انساج چې حیواناتو په جوړښت کې اساسي او مهم رول لري ښه د دغې حیواني انساجو ډولونه هم بیا څلور دي څلور ډوله حیواني انساج مونږ پیژنو د هغې له جملې څخه ښه مونږ داسې ویلی چې حیواني انساج هغه انساج دی چې د انسان یا په لویه کې د حیواناتو اساس او بنیاد یې منځته راوړی او تشکیل کړی دی اوس دغه انساج په څلورو لویو برخو باندې ویشل شوی دی لومړی برخه دوهمه برخه او دریمه برخه په وار سره لیکو او د هر یوې تشریح ترسره کوو که تاسو قلم او کتابچه راواخلئ او بالاخره دا د ځان سره نوټ کړئ دا به ډېره ښه وي اوس زه لیکم بشروي انساج د حیواني نسجونو اول نسج څه نومیږي بشروي نسج چې ورته په بیولوژیکي ژبه کې epithelial وخی epithelial tissue یا بشروي نسج هغه نسج دی چې د څه شي کې دی دوی معمولا زمونږ او ستاسو هضمي تنفسي اطراحي کانالونو تر څنګ یې زمونږ او ستاسو دغه بدن بهرنۍ برخه چې پوستکی دی دا یې هم پوښلی دی دا د کومو نسجونو په وسیله باندې د اپیتلیل نسج په وسیله باندې زمونږ او ستاسو پوستکی او مونږ او تاسو داخلي محتویات د سیستمونو داخلي کانالونه لکه هضمي سیستم تنفسي سیستم اطراحي سیستم او تناسلي سیستم داخلي مجراوې د دې په وسیله باندې پوښل شوی مثلا که موږ په هضمي سیستم باندې بحث وکړو زموږ او ستاسو مرۍ له مرۍ نه وروسته معده معدې نه وروسته کولمې او دا ټول د دغې نسج په وسیله باندې پوښل شوی دی یا موږ او تاسو که د حلق نه نیول تر سږو پورې داخلي مجرا هم د دغې اپیتلیل نسج په واسطه باندې پوښل شوی ده او دنده مسؤلیت یې د داخلي کانالونو ساتنه او په عین وخت کې د فضله موادو اطراح دی مثلا که موږ پوستکی واخلو هغه خوله تولیدوي او خوله د همدغې نسج په واسطه باندې بهر ته اطراح کېږي موږ که د کولمو داخلي اپیتلیل نسج وښیو هغه جامد فضله مواد چې دي هغه محیط ته د دفع کولو مسؤلیت لري دوه غټ مسؤلیتونه لري د داخلي کانالونو ساتنه او همدا ډول سره د جامدو فضله موادو یا د مایع فضله موادو اطراح د دې په وسیله باندې کېږي دویم ډول د دې نسجونو چې دی هغې ته یې ویل کېږي چې غزلتي نسج څه شی غزلتي نسج ماسکولر ټیشو
غزلتی نسج دا هغه نسج دی چې معمولا د دوی په وسیله باندې غړي جوړ شوي دي. دا نسج بیا په دریو برخو باندې تقسیم شوی دی. یو ته د زړه غزلاتي نسج وایي، هغه چې زړه یې جوړ کړی دی. یو ډول داسې نسجونه دي چې د هډوکو ارتباط هغه د نورو غړو سره هغه دوی قایم کړی دی. مثلا د سکلیټ په حرکت باندې راولي، هغې ته ویل کېږي اسکلیټي نسج. غزلاتي نسج درې ډوله دي، یو یې د زړه نسجونه دي، یو یې سکلیټي نسجونه دي، او بل یې ښویه نسجونه دي چې زموږ او ستاسو رګونه او نورو برخې د دې په وسیله باندې جوړ شوي دي. راځو بل ډول ته. بل ډول د دغې انیمل ټیشو چې دی هغې ته عصبي نسج ویل کېږي. نرس ټیشو. عصبي نسج. عصبي نسجونه دا هم د ځانګړو حجراتو نه چې نیورون نومیږي د دې څخه دغه عصبي نسج جوړ شوی دی، او د دغې مسؤلیت د بدن ټولو برخو یو تر بله د ارتباط قایمول دی، یا د بدن ټولو برخو ته د عصبي پیغامونو د انتقال مسؤلیت دنده مکلفیت لري. زموږ او ستاسو د فکر، زموږ او ستاسو د زده کړې توان هغه د همدغې نسجونو په وسیله باندې شوی دی. یعنې که موږ زده کړه کوو، که موږ فکر کوو، دا هم د همدغه نسجونو له برکته سرته رسوو. ښه، وروستی ډول د عصبي نسجونو هغې ته کنیکټیو ټیشو ویل کېږي. کنیکټیو ټیشو دا معنی چې نښلوونکي نسجونه. نښلوونکي نسجونه دا هغه نسجونه دي چې غړي یو تر بله سره نښلوي یا د غړو ترمنځ دغه ارتباط قایموي. دا نسجونه موږ داسې وایو دغه وینه، دغه هډوکي، دغه غزلات وبخیر د وینه هډوکي او کرپندوکي دا په خپله د ارتباطي نسجونو څخه دي یا د نښلوونکو نسجونو څخه دي. پوستکی له غزلې سره، غزله له هډوکي سره، دا د ارتباطي نسجونو په وسیله باندې نښلول کېږي. ښه، اوس راځو غړي ته. غړی د نسجونو مجموعه ده. لنډ وایو غړی څه شي مجموعه ده؟ نسجونه. ډېر ورته نسجونه سره یو ځای شي او یوه مشخصه دنده سرته رسوي، دا څه نومیږي؟ غړی نومیږي. مثلا زه وایم زړه، هیډ. هیډ یا زړه دا یو غړی دی، خو په دې کې درې ډوله انساجو ونډه اخیستې ده. مثلا په دې کې ماسکولر ټیشو همدا ډول، نیروس ټیشو همدا قسم سره، کنیکټیو ټیشو ونډه اخیسته. یعنې زړه په خپله یوه غزله ده، یوه غزلاتي نسج دی. همدا ډول نیروس چې عصبي انساجو سره نښتي دي، د زړه ته فعالیت ورکوي، دا عصبي انساج هم سره نښتي دي، یا زړه عصبي انساجو هم جوړ کړی دی. او کنیکټیو ټیشو هغه چې ارتباطي نسج هم سره مل دی. مثلا وینه ده، وینه یو ارتباطي نسج دی. د وینه، د عصبي نسج او د زړه غزله دا سره یو ځای شوي دي، په ګډه سره یو زړه غړی جوړ کړی دی، او په نتیجه کې دنده مسؤلیت د بدن ټولو حجراتو انساج ته د اکسیجن انتقال یا د اکسیجن د پمپ کولو مسؤلیت دی. نو بالاخره موږ وایو چې که چېرته ورته نسجونه سره یو ځای کېږي، یو غړی به جوړوي او غړی به خاص دنده سرته رسوي. او که چېرته غړي سره یو ځای کېږي، ډېر غړي سره یو ځای شي، د ورته غړو د یو ځای کېدو په نتیجه کې سیستم منځته راځي، او سیستم به یوه خاص او ځانګړي هدف او ټارګیټ لري، هغه مسؤلیت په سرته رسوي. مثلا زموږ ستاسو هضمي سیستم، تنفسي سیستم، اطراحي سیستم،
تناسلي سیستم او نور سیستمونه. مثلا که موږ د هضمي سیستم وایو، هضمي سیستم کې ډېر غړي سره یو ځای شوي دي او هضمي سیستم یې سره، مثلا خوله، حلق، مرۍ، معده، کوچنی کولمې، لوی کولمې، مقعد، دا سره یو ځای شوي دي، یو سیستم یې سره وړی چې د ټول مسؤلیت د غذایي موادو هضم دی، د هغې ډایجسشن دی، د هغې تجزیه ده. او بل که ډېر سیستمونه سره یو ځای شي یو ژوندی موجود جوړوي، یو ارګانیزم جوړوي. مثلا هضمي سیستم دی، تنفسي سیستم دی، ترهي سیستم دی، د وینې دورني سیستم دی، او بالاخره ګڼ شمېر تناسلي سیستمونه او نور سیستمونه دي، سکلیټي سیستم دی، نیرو سیستم یا عصبي سیستم دی. ډېر سیستمونه سره یو ځای شوي دي، بالاخره یو ارګانیزم یې منځته وړی، په ګډه سره فعالیت کوي او بالاخره انسان چې د هغه ټول فعالیتونه سمبلیږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، دا اوس زموږ او ستاسو د نن ورځې د اووم ټولګي درس تر بیا به چې بیا هم ستاسو په درنه خدمت کې راځم او ستاسو لپاره به یوه نوې موضوع تشریح کوم. تر هغې مو الله مل شه، ښې چارې، ښه وختونه ولرئ.